دې وروستیو کې افغانۍ په پرله پسې ډول خپل ارزښت لوړ کړی او ساتلی دی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت له لوړېدو سره په ښارونو کې د توکو بیې د پام وړ راټیټې شوي دي چې له دې چارې خلک خوښ دي. موږ ډیر زیات خوشحاله یو. له ښاروالۍ بیا په ټوله کې له حکومت چې نرخونه یې کنټرول کړي. زه تېره اونۍ له ایرانه راغلم. هلته د توکو بیې 2 برابره پورته دي. دلته میوه او ورته نور ډیر توکي بیخي ارزانه دي. والله شکر د امارت اسلامي په راتګ باندې نرخونه کنټرول کیږي او خپل خوشحاله یم. ښاریان وایي څو ورځې وړاندې د اوړو، غوړیو او ورته نورو توکو بیې د پام وړ لوړې شوې وې، خو اوس د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په ښه کېدو سره د توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی وایي د افغانۍ ارزښت باید همداسې وساتل شي څو د توکو بیې ورسره ټیټې وي او عام خلک په ټیټه بیه خوراکي او غیر خوراکي توکو ته لاسرسی ولري. ولا شرط راغلی یم د کور لپاره څه سامانالات اخلم، نو په ښار کې مو وکتل ځینې شیان ډېر ارزانه سوي دي. ډالر د کڅوړې څخه ډالر ډېر ښکته راغلی دی. نو موږ غواړو چې حکومت همداسې ډالر نور هم کنټرول کړي. پخوا 2500 په 1600 اوس په 1400 په 1500 روپۍ دي. د کابل ښار یو شمېر هټیوال هم وایي چې په بېلابېلو توکو کې شاوخوا 20 یا 30% کموالی راغلی دی. د دوی په خبره په هیواد کې فقر او وزګارتیا ډیره ده. اړوند ادارې باید د توکو بیې کنټرول کړي او سوداګر پرې نږدي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. الحمدلله د افغانۍ څخه خپل ارزښت ساتلی او ډالر ارزان شوی ده. هر شی ارزان شوی ده. یو د دغه وړو مشکل ده، هغه دغه مشکل ده چې د سالنګ لاره پورې غوېدو ده که نه، نور که غوړي ده، وریځه ده، حبوبات دي، دا ټول شیان الحمدلله نرخونه ډېر ښه شوي دي. د پایین آمدن ډالر د افغانیو په مقابل کې د ډالرو راښکته کېدل طبعا پر ټولو شیانو تاثیر لري، په خاصه توګه په خوراکي توکو لکه وړو، غوړي او وریجې. پخوا یو بوشکه غوړي په شاوخوا 1300 افغانۍ و، خو اوس په 1500 دي. له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د نرخونو کنټرول ته خاصه پاملرنه وکړي او سوداګر پرې نږدي چې دوی توکي په لوړه بیه وپلوري. له دې سره سم چې د ګڼ شمېر توکو بیې د افغانۍ له لوړېدو سره ټیټې شوي دي، خو د تیلو بیې لا هم لوړې دي چې چارواکي لامل په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیو لوړوالی بولي.